پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو چې قرباني کوئ د بهترین څه قرباني چې د هغه کوئ. ولې د الله رسول فرمایي دغه قرباني به د قیامت په ورځ د قبر څخه ونیسي تر حشرګاه تر میدانه ستا سوارلي یا به پر پل صراط باندې ستا سوارلي. نو لهذا سوارلي چې څومره بهتر وي هغومره په بهتره انداز انسان اخر ځای ته رسولی سي. نو لهذا د الله رسول فرمایي ډېر په خوشحالي باندې قرباني وکړئ، ډېرې په خوشحالي باندې وکړئ. د الله رسول فرمایي زړه مه تنګوئ، فکر مه کوئ چې یاره لاس مې تنګ دی، یاره روپۍ نشته، یاره زه به څه کوم. نه نه، ابراهیم علیه السلام خپل زړګی خپل هغه نازنین زوی چې دی هغه پیش کړي. صحیح سلم الله رب العزت و تا ته ویل چې ته پسه پیش کا او دا پسه چې سړی په ښه اخلاص په ښایسته نیت په رضا د زړه د خوشحالۍ حلال کې الله دومره اجر ورکوي لکه خپل زوی چې سړی د الله په لاره کې حلال دومره اجر الله سړی ته ورکوي. روایتو کې راځي یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورشه درلوده. ورشه تقریبا په 300 اشرفۍ وه، 300 دینار اشرفۍ. مولانا عبدالحق صاحب فرمایي یعنې ډېرې روپۍ دي، بیخي ډېرې روپۍ دي. یعنې په هغه وخت کې به په 500 په 150 په 40 اشرفۍ باندې یوه ورشه پیدا کېده، دغه په 300 وله. خلکو چې غوښته ول دا راک د نه ورکول. ول ولې ویل یې ول دغه ورشه چې تا ته در کوم در هغه دا نه درشه چې بیا زه د حشرګاه په ورځ سفر ور باندې وکړم. ول نو ولې څنګه؟ ول سبا بل سبا اختر دی دغه به زه حلاله کړم، دا قرباني به زه د خپله ځانه وکړم او د قیامت په ورځ به د دغه قربانۍ دا به زما سوارلي ما به د حشرګاه میدان ته چې دی هغه رسوي، ما به د حشرګاه میدان ته رسوي. عزیزانو د غټو خلکو غټې خبرې دي، ډېرې غټې خبرې دي، ډېرې. په 300 اشرفۍ باندې ورشه درلوده. ول دا زه حلالوم او بیا به پر دغه ورشه باندې زه سفر کوم. سفر د کوم ځای سفر دی؟ هغه موږ ته خو اورېدلی دي چې سفر چې دی هغه د حشرګاه میدان اخو عرفات دی. مشتفالي تنوي صاحب فرمایي ترغیب و ترهیب یو حدیث هم را نقل کړی دی، هغه وایي شام شریف دی. شام نه دی دا وجدونه جنګونو نو پریشانۍ، دا د قیامت منظر به دغه وي، د حشرګاه میدان د هغه دی. ما او تا به د دې ځای هلته ځو، د دې ځای به هلته د حشرګاه میدان ته چې دی هغه به پیښیږو او هغه په شام شریف کې. او شام شریف ډېر مقدس ځای دی او ابراهیم علیه السلام هلته دی. خلیل چې کومه علاقه ده یو کلی دی هلته د مطلب کور یې بولې، وطن یې بولې، هر څه چې بولې او هلته د قبر مبارک د ابراهیم علیه السلام ښار د انبیاو ښار د انبیاو. د الله رسول فرمایي که ستاسو کوشش کېږي شام لره ولاړ شئ، شام لره هلته سکونت اختیار کړئ، هلته ژوند تېر کړئ، هلته هجرت چې دی هغه وکړئ هلته. خو خیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سړی دا خپل یو څه حلال کړي چې حلال یې کوي پر هر بیشته الله ودته یوه نیکي ورکوي، پر هر بیشته. بلکې د الله رسول فرمایي د سترګې د حیوان د دې جانور دغه رقم دا چې کوم څوک یې مالک دی حلالوي دا به فدیه جوړه سي. تا چې د سترګو ګناه کړې وه د سترګو ګناه به هلته ولاړه سي، ختم به سي. د غوږو، د خولې، د لاسو، د پښې، حتی د شرمګاه ګناه به لا ختمه سي. دا چې کله سړی چشمه کې ډېره په خوشحالي باندې قرباني وکړي، په خوشحالي زوروره په خوشحالي باندې. که نه زموږ خلک سخته هیلې جوړوي ډېر والله موږ چمباز وي، چلباز وي، په قرباني کې هم والله چلباز وي. که دا غوښې الله و ما تا ته نه وای جایزه کړې ګمان نه کوم چې 5 کسانو دې قرباني کړې وای، ګمان نه کوم. خو الله وایي ته وینه توی که نیت و اراده برابره که دا زما دپاره سو. د الله رسول فرمایي دا وینه به مځکې ته رسېدلې لا نه الله به ستا ټولې ګناهې درمعاف کړي، وینه به نه رسېدلې. ځکه د الله رسول فرمایي ته خپله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حجة الوداع کې 100 وشان حلال کړو، 100 درش پېته یې په خپله حلال کړو. هغه نور حضرت علی کرم الله وجهه حلال کړو، نور حضرت علی کرم الله وجهه. او د دې معنا دا ده علما فرمایي اشاره و پیغمبر صلی الله علیه وسلم درش پېته کاله عمر و پر هر کال باندې یو وشت دی هغه حلال کړي چې الله زما عمر پر ختمېدو دی، دا زه ستا په دربار کې نذرانه یې بولې، صدقه یې بولې، خیرات یې بولې، هر څه چې بولې درش پېته وشان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حلال او بیا پر هر بیشته باندې پر هر بیشته الله یې وایي نیکي سړی ته ورکوي. حتی د دې چې کومې وینه ده، د دې چې بول دي، د دې چې ګوبر دي، دا هم د قیامت پر ورځ الله د نیکۍ په پله کې و انسان ته چې دی هغه ورکوي. نو لهذا د الله رسول فرمایي په خوشحالي باندې د زړه د خوشحالۍ د قرباني چې د هغه وکوي.